سلامونه نیکی هیلې احترامات مې ومنئ ملګرو شمس شینواری یم د ادبي رنګونو یوې نوې او ښکلې مرکې سره راغلي یو د کراچۍ رڼاګانو ښار مشیني ښار کې موجود مشته یو ډېر ښایسته زلمی شاعر تیمورجان صاحب پسې د هغوی د ژوند حالات د هغوی د ادبي هلې ځلې او د هغوی د شاعرۍ نمونې به تاسو ته رارسو راسره د تیمورجان صاحب ډېره مننه کوو د وخت راکولو مننه خپل تعارف راسره شریک کړئ زما نوم تیمورجان دی او اول خو تاسو ټوله ډېره مننه کوم د شمس صاحب او تاسو چې کوم دی د ادبي رنګونو طرف ته راغلي دومره وخت وکاږئ او دا ډېره د احترام خبره او تاسو دومره وخت وکاږئ په کار چې موږ ستاسو ډېر خدمت هم وکړو او الله مو خوشحاله لره او زما نوم تیمورجان دی زما بنیادي تعلق د کې پي کې سره دی د نوخار سیمې سره د پیرپیایي کلي یم او زه تقریبا 2000 کې کراچۍ له راغلی یم او 2000 نه مخکې ما اسلامي کالج نه ګریجویشن کړو او اسلامي کالج کې هم موږ د باسین صاحب کلاس له بدلو خو زما یو ماما و هغه د سټیټسټیک ډپارټمنټ چیرمن و هغه وخت کې هغه باسین صاحب له د خپل کلاس لمو پرېږده او لکه دی وپرېږده هغه به بیا ما له ویل چې ستا ماما خفه کېږي او ته مه راځه نو هغه وخت کې خو لکه املا باندې خبرې هغه سوچ و هغه جراثیم راکي و بیا چې کراچۍ له راو کراچۍ کې هم لیکل مکل خو لکه داسې باقاعده استاد مې نو بیا باقاعده چې ما له پته ولګي یاره زما شاعري خو هېڅ شاعري نه ده نو بیا زه رحمان بابا یو ادبي جرګه ده د وټساپ هغې له چې لاړم هغې ما یو کلام وړاندې کړو هغې وصال خلیل صاحب دی او نورو تکړه استادانو نو هغې له پته ولګي بیا هغې یاره سوچ ډېره ښه دی او خبره ده تا کې فني ډېره کمزوري ده نو بیا دغه فني او دغه چپې او د آهنګونه او لکه دا بیا ما رحمان بابا پښتو ادبي جرګه کې هغه وخت کې زده کړه وکړه بیا باقاعده چې کوم دی بیا فیروز افریدي له اختیار ډېر جون ورکړي هغه له ما کلامونه داسې په وټساپ ولېږلو هغه اعلان کړل وخت قطر کې اوس راغلي دي کلي کې نو هغه به راله بیا کلامونه تقریبا صحیح کړه یو څو کلامونه سنگین صاحب صحیح کړي او بیا فیروز افریدي راله تقریبا ډېر کلامونه راله او بیا ورو داسې روان شوم چې کې تیمورجان صاحب شاعرانو سره رابطې شته کراچۍ کې ماښام خټک صاحب سره مخکې زه یو بینک د سعودي عرب یا سامبا بینک زموږ ماښام خټک صاحب دفتر نږدې و تقریبا زموږ هیډ آفیس سره نو زه به ورسره داسې ناسته پاسته مې کوله او غپ شپ مې لګولو کیسر صاحب سره تقریبا داسې ملاقاتونه ډېر شوي صحیح خو ما خو زه به د هغې د چې کومه جرګه دی له به زه لکه ټایم وکاږم خو بیا یو واپسۍ کې چې راتګ زموږ د ځای نه لږ لرې دی ډېر نو د راتګ به ډېره مسله وه د وخت خو ډېره مسله ده چونکې کراچۍ د روزګار ښار دی خلک پکې روزګار کوي نو خامخا دغه ټایم پکې لګي بالکل ماښام خټک صاحب هم ګوري هغه سره مونږ انشاءالله مرکه را روانه ده مونږ ورته ویلي نو شاعرۍ تاسو چې کومې هلې ځلې کوئ بیا په کراچۍ کې دغه وخت ورکوئ او تاسو چېرې موږ د فیروز افریدي صاحب نه لږ ډېر لیک لوست غم کړی د شاعرۍ نو کلام به مهم یقینا ښکلی وي تعلیم لیک لوست هم تاسو ښه دی زه هم چې کلام تاسو نه واورو کلامونه ما تقریبا لیکلي دي او راله چې کوم کلامونه اصلاح شوي دي هغه به سره شریک کړم هغه ډېر ښه یو داسې رومانټیک غوندې دغه دی تقریبا خلک روماني شاعري خوښوي او خلک داسې وایي چې لکه خوشحال بابا خو ډېر غټ ستر شاعر دی اکثر ما له ملګري وایي چې دا کلام داسې لګي چې لکه د هغې سره لغونې ټچ دی تاسو د خوشحال خټک صاحب نوم واخد هغه هم ستاسو د سیمې او د خاورې هغه اثر خو بالکل خاورې صحیح ارشاد نو غزل دی وایي راچاڼ کړله دې خاکه یو مسته مینه ناکه پروز و ابرناکه په ژبه ښه چالاکه سرې سترګې ستمګرې نیازبینې جادوګرې د زړه په شانې پاکه ریښمینه ګل پوشاکه او وایي ښه موړ کړي ما په مینه وي مسته لونګینه یو داسې په زړه چاکه سرې شونډې خندناکه او وي پوهه یو ادیبه فیضیاب او طبیبه کوي خټو کټاکه نظر کې جلوناکه او مین شم په ترمره مګن شم همره او زړه ډول له پورته پاکه سندره تاثیرناکه او وایي ښه سترګو کې څرګنده لري ژبه ګلکنده له زړه نه اخلاص ناکه ښه پوهه پرده ناکه او زلفان له انګبینه جبین باندې مینه وایي زلفان له انګبینه جبین باندې رنګینه یو داسې هیبت ناکه ښه سپینه او تابناکه او نری شونډې مهینې خوږې وي له ګبینې نری شونډې مهینې خوږې وي له ګبینې خبر وي خبرناکه شیرینه وزرناکه او ښه نظر لکه عقاب پوهه ښه په پیچ و تاب وي سترګې لیندناکه یو داسې غرورناکه
او وای ښایسته ښکلې بلاوي جنت هم دا دنیاوي یو راکړه له افلاکه څه ځمکه به کړم چاکه او وای تیمور هم ستا بنده یم ښه پروت هم په سجده یم او وای یو راکړه فهمناکه بېکې د درویش ناکه. نظر او فکر مې لرلو تیمور جان صاحب د ګلونو د الفاظو چې کومه ګلدسته تاسو را جوړه کړي بیا کمی طریقې سره ردیف او قافیه او بیا دا تقریبا د لنډ به هر کلام هم دی سوای دغه خیالونه فکرونه پښتانه به پې پوه شي. نو پښتانه اصل کې خبره ده پښتنو له پکار دی لکه کتاب له لاس واچي که نه صحیح اکثر زه دا دغه کومه چې لکه باچا خان دا دغه کړو چې اول که مونږ وګورو د جنکو سکولونه باچا خان څومره کولو کړي دی ما صحیح لکه د هغې په نقش قدم تله پکار دي صحیح او پښتنو چې تر کومې کتاب له لاس نه اچولی تر هغې پورې هېڅ هم نه کېږي. صحیح پښتنو له سوچ پکار دی اول خو پښتنو له یو داسې ځان له سوچ وکړي چې مونږ له کول څه دي ژوند کم دی نه شروع کول دی دا چې کوم دی تر ننه پورې د پښتنو په تاریخ کې ډېر کم مونږ له لکه ته یم چې پښتنو له خدای پاک څومره مشران تکړه مشران ورکړي دومره په یو بل قوم کې شته نه صحیح خو بس پښتانه د خپل مشرانو نه مني. صحیح نو الله دې پرې رحم وکړي. الله دې رحم وکړي. تیمور جان صاحب څه وایي تاسو د کتاب هم ذکر وکړو خپل داسې د کلام څومره مواد لري چې کتاب طرف ته تقریبا کتاب خو پوره دی خو بیا ما چې لکه کوم خپل مشرانو سره خبره کوم نه هغوی خیر تا لیکل ښه دي ته وکړه بیا پکې نور هم ښه راټول کړو چې کتاب دی یو راشي خو چې ښه راشي هغه اکثر مال اکثر یا پطرس بخاري داسې وړوکې غونډې کتاب دی صحیح او هغه تر ننه پورې چې کوم دی لکه صحیح خلک یې خوښوي او لولي او په هغه کتاب په بنیاد باندې ریډیو پاکستان لم لاړه او کم امریکې لم لاړه کم بالکل هغوی وایي یو دی راشي ښه دی راشي ستا سوچ ښه دی صحیح او فن کې لږ غوندې تا کمی دی نو فن چې دی صحیح شي پوخ شي نو سوچ او فن دی چې کوم دی فریکوینسي برابر شي نو هلته کې به چې کوم دی بیا ستا کتاب مونږه تیمور جان صاحب پښتو دپاره او د پښتنو دپاره روان ژوند دپاره څه وایي چې شاعري او ادب څومره ضروري ده د دې حصه څومره پکار دی په ژوند کې؟ زه خو پښتنو دپاره لکه ادب ټول نه ضروري دی ادب او سیاست که مونږ وګورو که نه نو پښتانه په دواړو کې پاتې دي لغت لکه کار مخکې مشرانو ډېر کړی دی چې زموږ دا کم کشران کول راغلو لکه زموږ دا غټ غټ شاعران وګوره میرزا خان انصاري وګوره خوشحال بابا وګوره رحمان بابا وګوره اوس لیټس غني خان وګوره لکه دی غني او خوشحال دا دواړه د ځوان کول لپاره چې کوم دی که نه بالکل دی له یو کلیر ویژن دی پښتنو لپاره د پښتنو لپاره یو صفا لار چې کومه ټاکلې خوشحاله او غني دواړو ټاکلې ده نو پښتنو له پکار دي چې اول خو خپل سوچ چې کوم دی یو بنیادي طور باندې فریکوینسي برابر کړي چې موږ له مخکې څه کول دي او موږ له څنګه ژوند کول دي او څنګه چې کوم دی موږ په لکه هغه میجارټي او ماینورټي اکثریت خبرې او بیا ډېرې خبرې پکې داسې راځي چې هغې تر ننه پورې حل طلب دي صحیح نو دغه څیزونه چې کوم دی نو د دې لپاره هم سیاست ضروري دی او هم ادب ضروري دی سیاست رڼا ده او ادب چې کوم دی هغه شعور دی بالکل الله دې وکړي چې دا دواړه په پښتنو کې راشي پښتون کام ولس دپاره بالکل. تیمور جان صاحب خبرې هم خوږې دي او معلوماتي هم دي اکثر زموږ دغه دانش سره زما په دې شي باندې بحث وي چې دا یو نیم شاعر نه مرکه راټولول دا ډېره ګرانه وي ځکه چې خبره اوږدېږي او موږ هغه پروفیشنلیزم چې کم د نن سبا چې کم د پاڼو دی چې هغه مشهورۍ پسې ګرځي زموږ مین مقصد دا دی د یو شاعر زندګۍ نچوړ او خلاصه راواخلو جی دغه په یو مرکه کې نه نو په بله مرکه کې چې موږ دغه د ژوند ټوله تهیه وکړو چې هغه موږ ملګرو ته راولو ځکه چې کتاب باندې که موږ فکر وکړو کتاب نن سبا المارۍ ته پاتې دی سوشل میډیا دور دی نو لکه موږ کیسر صاحب سره ورته ملاقات ما ورته وویل چې تاسو موږ یو پروګرام جوړو چې هغې کې تاسو موږ سره په سوشل میډیا باندې ستاسو ریکارډینګ پاتې شي جی کتاب به څومره شاعر چاپ کړي 1500 بالکل نو خبرم ډېرې قیمتي دي خبرې رانه اوږدېږي بل کلام طرف ته راځو بل کلام را سره شریک جی خو کیسر صاحب زما یاره ډېر تکړه انسان دی او د ادب ډېر خدمت کړی دی په کار دا چې موږ پښتانه چې کوم دی که نه د هغوی کتابونه ولولو او یو کتاب خاص کر د نثر او د شعر دواړو طرف ته ډېر کار کړی بالکل جی بالکل او موږ خو لکه هېڅ نه یو او پښتنو له پکار ځان له ویژن کلیر کول دی پښتنو له دا بالکل او زه کلام د سره یو بل شریکوم ارشاد وایي ژوندونه څه تګلاره رندانه درته پرته ده ژوندونه څه تګلاره رندانه درته پرته ده ته ګوره که نه مسته زمانه درته پرته ده ډېر ښه او وایي یاریه که الوت غواړې توکل کوه پرواز له یاریه که الوت غواړې توکل کوه پرواز له خوشبویه فضا ښکلې مستانه درته پرته ده او دیواړه کائنات کې کرڼا ده په ښکلا ده دیواړه کائنات کې کرڼا ده په ښکلا ده د فکر پکې لویه کارخانه درته پرته ده او وایي دنیا کې ته آدمه چاپېرچل ته کله ګورې دنیا کې ته آدمه
چاپیرچل ته کله ګورې دنیا لکه پرانستې خزانه درته پرته ده او وایي ښې وشوې زمانې چې ناامیده شانې ګرځې ښې وشوې زمانې چې ناامیده شانې ګرځې فریب کې پرکششه ویرانه درته پرته ده او وایي لالیه د کمال هنر لږ زده کړه بیا تخلیق کړه لالیه د کمال هنر لږ زده کړه بیا تخلیق کړه په هر تخلیق کې ځان له افسانه درته پرته ده او وایي ځلا کوي د حسن معروضي خو ته وررسه وایي ځلا کوي د حسن معروضي خو ته وررسه د عشق د رنځ خبره غایبانه درته پرته ده او وایي کړنګ شو د دنیا حسن جانانه بیا به څه کړې وایي کړنګ شو د دنیا حسن جانانه بیا به څه کړې یوه نقطه موضوع کې جانانه درته پرته ده او وایي که وینې په خپل ځان کې ته منزل چېرته تیموره دا اصل کې هغه غټه خبره ده خو دې باندې بیا وایي که وینې په خپل ځان کې ته منزل چېرته تیموره باطن کې څه خبره صوفیانه درته پرته ده جی زه پې ورسم موږ تیمورجان صاحب اکثر زموږ د مقصد هم دا وي په دې کې چې کوم ګران الفاظ وي خاص کر په اولني شعر کې یو لفظ دی رندانه جی بس بالکل دا د رند نه تشریح وکړئ دغه موږ یو اصل کې دا بس صوفیانه غونته که اوس په کوم یو کس صوفیانه سیز باندې پوهېږي هغه له رند پته ده چې رند که نه اوس هغه یو قوالي ما اورېده دغه هغې کې هغه لکه پرند کې چې کوم دی دا نه ګوري چې کافر دی که مسلمان راغلی په میخانه کې او په جومات کې مونږ ګورو چې کافر دی که مسلمان دی شنو پټکو والا دی او که سرو پټکو والا دی نو لکه دغه رند چې کوم دی بس همدغه څیز بالکل تیمورجان صاحب ژوند بیا پښتو بیا ادب بیا کراچۍ بیا دغه د ژوند ستونزې شاعرۍ کې تاسو ماشاءالله کمال لرئ الفاظ هم ښه دي او کار هم ښه کړی څومره صنفونو باندې نظر لرئ صنفونو د شاعرۍ ادب سره چې نور صنفونه تقریبا اوس لکه غزل باندې لږ غونې مې لاس راوړېدلی نو صرف لا غزل لیکم که نه فلسفه باندې لږ غونې خبر را سره وکړئ اکثر ملګري د فلسفه په هغه باندې ډېر خلک څوک یو نظر لري څوک بل فکر لري لږ خپل خیالات را سره شریک اصل کې فلسفه کې یو څو خبرې داسې لکه اوس که مونږ اصل شی چې کوم دی که نه د انسان عقیده ده او نظریه ده که نه نو چې اوس عقیدې نه انسان کله وښویږي که نه نو هغه بیا بل طرف ته لاړ شي لکه اکثر چې کوم دی خلک کتابونه وایي لکه نن سبا چې کوم دی سټایفن دی هغه چې کوم دی خلک یو ملحد ګڼي او دیم نو حالانکه دی کار ډېر زیات دي دغه رنګ چې مونږ وګورو نیت شی دی هغه چې کوم دی د هغه باره کې اقبال هم لیکلي اصل کې که دا کس مسلمان وي نو ده بس یو بل مقام و که نه لکه هغه دومره هغه دغه له رسېدلی ژورتیا ته رسېدلی او ډېر توږلې غوندې محنت یې کړی په فلسفه کې داسې امانویل کانټ دی امانویل کانټ زما بیا په دې خوښ دی چې هغه بیا عقیدې نه دی ښویېدلی لکه که مونږ وګورو مونږ ډومبې د سقراط دي او افلاطون دي او دا چې مونږ وګورو که نه نو دی په مقابله کې بیا امام غزالي صاحب تحافظ الفلاسفه بیا لیکلی بیا تحافظ الفلاسفه پورې خو مونږ له خبرې کېږي خو بیا تحافظ الفلاسفه نه مخکې چې ابن رشد بیا کوم کار کړی دی او هغه په یورپ کې شوی دی د یورپ مسلمانانو هغه کتابونه چې کوم دی ځان له لکه یو قسم له ویژنري راویسته هغې کې په علت او په معلول باندې بلا خبرې دي چې امام غزالي صاحب د علت او د معلول هغه رنګمانه نه ده دغه کړې ابن رشد چې کوم دی بیا په باندې ډېر کار کړی دی نو زه یم چې کوم افلاطون دي هغه هم د سوسایټۍ اصل کې فلسفه د بل چا دپاره کار نه کوي فلسفه دریو څیزونه ده هغه وایي کائنات انسان او خدای د دې ترمنځ چې کوم دا یو ټراینګل دی یو مثلث دی دې ترمنځ دا تعلق د څه شي دی لکه دې ترمنځ جوړتیا پسې ګرځي لکه دا لنډو معنو کې چې دغه جوړتیا پسې څوک د یو طرف نه راغلي څوک د بل طرف نه راغلي او که مونږ وګورو فلسفه د ټولو علمونو مور ده فزیکس فلسفې نه راغلی کیمستري فلسفې نه راغلی زه هم اخري کې چې ټول نه فلسفې نه کوم مضمون راغلی هغه سایکالوجي ده چې 1830 کې تېروتې رابېله شوې ده یعنې سایکالوجي 1830 پورې د فلسفې که تاسو مخکې ساینسدانان وګورئ ابن رشد وګورئ یا ابن بغلسین وګورئ دا ټول وګورئ دی چې کوم دی فلسفه هم پوهېده دی په فزیکس هم پوهېده ولې هغه وخت کې چې کوم دی فزیکس بیا شاخ نو نو دا ټول دی نه راغلي په کار مونږ هم د مسلمانانو هم د چې هر یو پښتنو هم ده ما دا ولې پښتنو تېر کال چې کوم دی د پېښور یونیورسټۍ د فلسفې ډپارټمنټ باندې شوی دی نو دا څومره د لکه د زیان نقصان خبره ده که نه او چې کوم شاعر فلسفه طرف ته ځي نو هغه مونږ ډېر نه ګورو ولې چې زموږ د معاشرتي یو داسې دغه وایي چې یاره دا نیګټیو دی دا نیګټیو پن وتل به کار دی او هر انسان چې کوم دی یو خپل حد لري یو خپل دغه لري یو خپل عقیده لري نو په هغې ترمنځ چې کوم دی ولې عقیده ده محور چې دروازه جوړي کنه ول ولا محور جوړي چې محور دې صحیح وي کنه نو بیا ان شاء الله یو خپل خوانه دی او چې نه صحیح بیا بچي ملګرو د تیمورجان صاحب ژورې خبرې ژور فکرونه اکثر ملګري به داسې وایي چې دا خو سبب بل ټاپک باندې روان شو خو دا د ژوند د شاعرۍ ادب سره په فلسفه باندې ډیرو شاعرانو زموږ په پښتو کې د غنی خان بابا فلسفه خلک یادوي
کلام طرف ته برازو چې ملګری رانه بور نشي یو کلام را سره بل شریک ټیم مهم قیمتي دی جی یو کلام به سره بل شریک وای کله جنت ساز کړم زه د خپلې بې حسۍ نه کله جنت ساز کړم زه د خپلې بې حسۍ نه او کله جنت روان کړم زه د ډېرې بې خودۍ نه ډېر ښه او وای کله وریځ ټال کړم زه بره له اسمانه کله وریځ ټال کړم زه بره له اسمانه کله پناه غواړم زه د خپلې بې وسۍ نه د خپلې بې وسۍ او وای کله خو راښکېږم جهنم په یوه اوښکه کله مې زړه واخلي کله مې زړه اور واخلي د سترګو بوړبوکې نه وای کله خو راښکې کړم جهنم په یوه اوښکه کله مې زړه اور واخلي د سترګو بوړبوکې نه وای کله په لټون شلم زړه نړۍ مې نه ختمیږي وای کله په لټون شم زړه نړۍ مې نه ختمیږي کله اویزان شم زه پړمخې د مستۍ نه او کله اوریځ ساس کې چې زما په ګریوان ساسي وای کله اوریځ ساس کې چې زما په ګریوان ساسي کله امان غواړم زه د اوښکو دې جړۍ نه او وای کله ستوري کړم راکوز زړه کې مې رڼا شي او وای کله رڼا یو سمه زه ستورو ته سیالۍ نه او وای ای تیموره ستا ځواني سیلې مسته سرکشه وای ای تیموره ستا ځواني سیلې مسته سرکشه زانګې د نتکۍ نه یا دې ګوټ وي د پیالۍ نه تیمور جان صاحب په اخره کې سوال به وکړو جی بیا تاسو هم ټیم قیمتي دی جی شاعرۍ سره او ادب سره نن سبا دور کې په نننی دور کې جی په نننی کول کې پښتو تا ته په کم زبانه ښکاری آیا زموږ ځوانانو پښتو سمبال کړي یا نوې کول د دې قابل جوګه د پښتو ژبه چې تمونه ورکه خونه ده پښتو زم سوشل میډیا د وجه لغون د کار خراب شوی لغون د نه ډیر ولې چې لکه تاسو کې سر خبر وکړي چې کم کار کړو په سوشل میډیا چې کم شاعران دي کنه نو دای ترمنځ ځمکه اسمان فرق دی لکه چې د کیسر سه یو لوی استاد صحیح او چې تاسو نمونه ناخله مو چې هغه چې کم دی لکه بیا نو د سوشل میډیا د وجه یو انسان راغلی هغه خپل لیکم کوي خپل هم کوي او مړه دی پس پويږي چې چا 14 کتابونه لیکلي هغه د کم سے کم 200 کتابونه لوستیم وي بشک کیسر سه خبر وکړو یا مونږ چې کم دی د خپل سیمه خبره وکړو ډاکټر صاحب پوه شو لکه دا خبره ډاکټر اسرار صاحب صحیح لکه هغه څومره ساده او ټکو کې څومره ښه شاعري کوي نو زه هم زموږ د عام کل لپاره چې لومبه خو یو سیز باندې لکه بار هر لکه چې اوس کس انډیا یو فلم راځي نه ډېر ریهرسل کړی دی ان شاء الله بیا پرفیکشن راځي کنه دا پرفیکشن اول نه راځي ما بززان کې یو د نسیس پیدا کوم نو غری هر څل لپاره چې کم دې کتابونه لوستل ضروری دي او خاص کرته هم د رحمان بابا د رحمان بابا 40 شعرونه وایم کنه او ځان سره هم لکه داسې قرات کې وایم په خپل په بهر باندې انسان خپل پوښي دا کم بهر کې او چې ما ویل نه او چې کم دې هم داسې راشم نو زه مې بکار زون کله چې د چې کم ارتفیشل غونته یو ګلیمر جوړ دي نه ځانو ساتي چې کوم ریل فکچر دی کنه دا چې کوم ښه شاعران دي هغه له چې کوم دی لغون ته هغه رنګ ویټه جم ورکو ایلا هغه رنګ قدر په نظر مو ګورو هغه رنګ خدمت مو کو پرې په ټوله دنیا کې چې کوم دی د انسان د ویژن قدر کیږي لکه دوه سيزونه دي کنه یو مټیریالټي او فلسفه کې او یو چې کوم دی کنه د فکر هغه اصل له لکه چې کوم فکر دی د انسان فکر پسې بدی د فکر اصلیت پسې بدی مټیریالټي پسې باندې دی نو مونږ په کار چې دا ګلیمر او مټیریال دغه څه پسې نه ځو او په کار چې مونږ چې کم دی کنه د خپل اصل چې کم فکر دی او هغه لا فلسفه کول اکثر دی ترانسیډنټل یو نو مخلي خلک ماورا یو دغه نه بره دي کنه زموږ ذهن کې نه راځي نو دغه طرف ته تل په کار دي او د ما ټولو چې کم دی دا کم اوسنی کم زموږ کل کم شاعران دي نو زما د له خاصه چې دا ګلیمر دنیا نه ځانو ساتي او شهرت په ډیر نه دي خپل کار کوي انډیپندنت اوسي ان بایس اوسي او یو خوشاله جون خپلم تیر کی او نور له هم یو پوره مکور کی مننه تیمور جان صاحب جی تاسو په کې د قرات یو ټکه مونږ ته ترنم وایو ترنم په شاعرۍ کې ترنم جی خون خو وګي مزدیګریم دی او ترنم ما چې د کړم نه دی او ما مخکې په کړه خو هغه رنگ را سره انتر چې خپل یو غزل خون وګي ځکه چې ماحول داسې دی ماحول خو مزدیګریم دی او سمم خپل وین وینم ادیب سره کوم سرت هنر لفظ چې په بڼل شي حرف لکه ګوهر چرته یو زیشل پښتان د لروبر بیا بهر مغرور د دې نړۍ کړی برابر وای ډک د پښتو می دلالونو غمو نشته د خوشاله د رحمان می سوک هم سر وړم بتر هغه زنازونه د پښتو یم چې تر کمه پښتنو ته ناس پرور
اوس زه هغه نه یم هسې دوړه د میدان ګوره مې بیرغ سپینې سپوږمۍ سره په سر دا ارتکابه زه تیمور مومم په څه کې خپل چې لګیا یمه د ځان سره په شر. ډېر ښه تیمور جان صاحب جراثیم خدا هم درکشته ماشاءالله خوند یې وکړو مازدیګري کې تاسو سره دغه ناسته جی او تاسو ټیم به هم قیمتي وي موږ هم ډېر د لرې نه راغلي یو جی لاره باندې غرمه مو دانش ته مې وې چې دا کار دی لیونو دی دانش خو یې راځي ما ډېر ټلیفون زه په خپله دله داسې راوړل هغه انګلیش کې وایي امبیرسینګ غوندې پوزیشن کې راغلم کنه ما یې د ټلیفونو کې او ستاسو خو هم ډېره مننه دغه هڅه ده صرف د دې د وجې چې په کراچۍ کې کوم ځای ته چې موږ رسېدلی شو حالانکې موږ اوس لوکیشن چیک کړو تقریبا زموږ لوکیشن 22-25 کیلومتر دا ځای جوړېدو او بیا چې 2 بجې راوځي په بایک باندې غرمه بالکل صرف په دغه وجه زه دانش ګرځو چېر په کراچۍ کې که دغسې ملغلرې وي چې هغه سوشل میډیا کې یاد پاتې شي بیا خدای خبر چې موږ یو بل سره کینو یا نه کینو بالکل خو دغه یو یاد به ملګرو ته ورسي خلک به وګوري چې یار په کراچۍ کې تیمور جان دی د نوخار د خاورې دی پیرپیایي کلي دی زما د کلي خلک دا خوندونه به پکې را شریک شي اخره کې خپل ښایسته غوندې پیغام را سره شریک کړي کتونکي تاسو ګوري په شیشه باندې د زړه چې تاسو کوم اواز یې غره سره شریک کړي پیغام زه بس دغه پیغام ورکوم زما چې دنیا کې کم کریم خلک دي که نه نو پښتنو له زه اکثر وایم چې که فلسفه ده خو یا په بودیست کې ده یا په جرمني کې ده او هغه خلکو سوچ چې کوم دی ډېر پروفیشنل دی ډېر زیات پروفیشنل سوچ دی د هغوی نو زه به خپلو پښتنو ورونو له دا ووایم چې خپل سوچ د ستنې چې کوم دی دا صحیح کوي لومبی لکه کم ځای نه ژوند شروع کېږي هغه لومبی ځان له ډیټرمن کوي چې موږ ژوند به کم ځای نه شروع کوو د هغې نه پس بیا مزل چې کوم دی اسان دی ولې موږ سره ویژن هم شته موږ سره ډاکومنټډ هر یو شی شته لکه پښتنو سره واحد داسې یو قوم دی چې دوی سره لکه دا کوم دیوالونه د خوشحال بابا پراته دي که نه دی کې د دنیا خزانې دي چې تا د ژوند مخکې څنګه کول دي بیا څنګه بوتلل دي څنګه خو لومبی د ژوند سټارټ ضروري دی بس زما خو دا دعا ده د پښتنو اقبال یو خبره وایي زه غواړم چې زه ژوندی یم چې زه د پښتنو د بلوت وګورم زما اقبال خپل ډېر خوښ دی هغه ډېرې ښې خبرې کوي او وایي زه ډېر وایي دا کوشش کوم چې داسې ژوندی پاتې د پښتنو چې دا لا کم قوم دی چې دوی سره خوشحال شته دوی سره چې کوم دی دا نور لکه تکړه خوشحال بابا هغه څومره څیزونه شاعري کړي او هغه چې کوم دی بیا هغه خپلې شاګرد یې لموجې ته په خوشحال پی ایچ ډي وکړه نو زه یم چې پښتنو سره ډېر څه دي او انشاءالله الله دې وکړي چې پښتانه خپل ژوند نو هغه ځای نه سټارټ کړي چې کوم ځای نه دوی له شروع کول پکار دي او ځان وپېژني نو انشاءالله دوی سره هر څه شته هر یو ډاکومنټري هر یو شی چې کوم دی دوی سره شته دی او ډاکومنټډ ژوند دوی دپاره پروت دی صرف په پل تللی دي په پل تللی دي بس زما دغه پښتنو ورونو له پیغام دی چې پل وپېژنئ په پردو پلونو مه ځئ خپل د مشرانو اصلي پل وپېژنئ او ژوند به ډېر اسان شي او د ژوند خواږه به مو ومومئ د ژوند خواږه به مو ومومئ بالکل بېشکه په اخره کې ملګرو د مرکې راټولولو سره یو 2 شعرونه په دغه هڅه چې که قدم دی غلط کې خو پټ به نه شي په تیاره کې تلل مشال سره کوه او راځو د تیمور جان صاحب نه به رخصت تخلو د ټولو ملګرو نه نړۍ مننه کوو مرکه به اوږده شوي وي خو د کار به وي ویې ګورئ شعر یې کوئ او تر بلې مرکې پورې خپل کوربه شمشینواری او همکار دانش افریدي سره د میلمه زموږ ګران تیمور جان صاحب نه اجازت غواړو تر روانه مرکې د ځان خیال وساتئ د الله په امان ډېره مننه الله مو خوشحاله او آباد اوسئ شکر